السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره د نړۍ هر رقم راډیو هغه د خپل موبایل نه واورئ. تاسو که چېرته په افغانستان کې اوسېږئ نو تاسو ته صرف د افغانستان چینل راځي، یعنې تاسو صرف د افغانستان چینل یې اورېدلی شئ. که چېرته تاسو په پاکستان کې نو تاسو صرف د پاکستان یا که چېرته تاسو په بار ملکونو کې وئ نو د همغه ملک صرف چینل یې تاسو څه کولی شئ اورېدلی شئ. نو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو طریقه ښیم، داسې یو اپلیکیشن ښیم چې 100% به ذمہوارۍ چې د نړۍ هر ګوټ کې تاسو اوسېږئ د هغه ملک ریډیو به تاسو څه کوئ اورئ. دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک کړئ، اپلیکیشن پروت دی، هغه ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. ډېر ملګري ډسکرپشن نه پېژني، دا کومې ویډیو چې تاسو ګورئ د ده په نوم باندې کلیک کړئ، لاندې به تاسو سما لیکلی وي چې لینک، نو په هغې باندې لینک باندې کلیک کړئ، هغه اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ او بیا یې انسټال کړئ. ګورئ دوستانو سمپل اپلیکیشن دی چې کله هم دا تاسو خلاص کړه دوستانو دغه تاسو ګورئ دغه نړۍ نقشه ده. سمه ده دوستانو، زه فلحال په افغانستان کې یم، نو ګوره دغه د نړۍ نقشه ده. نو تاسو که دا وګورئ فرانس، موروکو، دا وګورئ د نړۍ تاسو به زه پلی کوم دا On Friday, it should clear up throughout the day with a high of 14 and low of 4. As we go into your long weekend, Saturday will start off clear with a high. دا هم ګوره هر رقم چینل دا فرانس ده. اوس راځو چې د پاکستان او افغانستان چېرته دي، دا اټلي ده. زه په نقشې بلد نه یم. دا وګورئ تاسو ګورئ یونایټډ سټیټ ته ګورئ په کوم ځای کې چې وي هغه بالکل تاسو بالکل فری او بالکل مفت یې اورېدلی شئ. همداسې به زه تاسو ته لاړ شم افغانستان به راوالم چې د افغانستان چېرته دی. افغانستان چېرته دی خپله که نقشې سره بلد یاست نو دا تاسو کولی هر رقم ټي وي چینل یعنې د نړۍ ده. نو صحیح ده. نو ډېر د کمال اپلیکیشن دی دوستانو، تاسو دې ځای نه دا بیا سټاپ کولی هم شئ. نو ډېر خوندور او ډېر د کمال اپلیکیشن د هغو دوستانو دپاره چې کوم چې د ریډیو شوقیان دي. نو دا دې دپاره هم ښه دوستانو چې تاسو د نړۍ هر حالت نه ځان خبرولی شئ چې په دې نړۍ کې څه روان دي، په دې نړۍ کې څه دي، دا خلک څه وایي، خبرونه اورېدل پکې غواړي. نو ډېر د کمال او ډېر خوندور ستاسو په علم کې هم اضافه راوستی شم. دوستانو دا نننۍ ویډیو کې ویډیو مو خوښه وي حتما دې سره لایک کړئ، د خپلو دوستانو سره یې حتما شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.